دا چې زه په دې وطن کې د ژوند کولو حق لرم، نه ترهګر یم، نه داسې په ورانکاره یم چې د وطن خلاف مزاحمت وکړم. بیا خلک را پاڅېږي او د کاریاب په کاریاب باندې په ډک بازار کې خلک وارونه کوي. دا ماته هیڅ د منلو وړ نه ده. د افغانستان درنو مشرانو، یا د دې وطن طبیعت تر کوم او یا د دې وطن نه ځم او یا زما پوښتنه وکړئ. تر څو چې تاسو زما پوښتنه ونه کوئ، زه په ډک بازار کې د خلکو په مخ کې بې عزته شلم. دغه موټر چې تاسو ګورئ، یو کس راغی، نظامي کس و او زه په سوکانو باندې موالم، په لغتو باندې موالم او بالاخره ما نه لاړو. زما پیغام هم دا دی چې وروره ولې ما سره داسې جفا کېږي. د افغانستان درنو مشرانو، خلیفه صاحب، دفاع وزیر صاحب، د استخباراتو عمومي رئیس صاحب، د کاریاب لپاره حق غوښتنه وکړئ. وروره نه ترهګر یم، نه بل شی یم، نه بل شی یم، او بیا هم را پاڅېږي او ما باندې خلک په بازار کې په ما باندې خلک وارونه کوي. وروره دا حالات زه هېڅ ماته د خندلو وړ نه دي. زما د موټر دغه شیان یې مات کړي دي، د دې باید پوښتنه وشي او زر تر زره مشران باید زما دغه انتقام واخلي. په څوکۍ ولسوالۍ کې زه بې عزته کړم، زه دلته په سوکانو باندې ووالم، نن د جلال آباد نه راغلم، زه په سوکانو باندې ووالم. وروره ما کوم جرم کړی دی؟ د چی شي خلاف مې کړی دی؟ د وطن د ګټو خلاف مې کړی دی؟ چی مې کړي؟ یا به دا وطن به یا تر کوم، یا به د دې وطن نه ځم، یا به مې زندان ته اچوئ او یا به مې وژنئ. دغه درې اپشنونه د سره دي چې زما مشران یاستئ، د کاریاب پوښتنه وکړئ. نور هیڅ الفاظ نه لرم. ومن الله توفیق.